په هیواد کې ډاډمن امنیت د بېلابېلو کارونو د ودې زمینه برابره کړې ده. د ډبرو سکرو د لیږد او خرڅلاو کاروباریان وایي چې له تېرو 2 کلونو را په دې خوا د دوی کارونه ښه شوي او په ډاډ سره خپلو چارو ته په ښه توګه دوام ورکوي. ان شاء الله اسلامي امارت سره خو موږ خوشحاله یو په دې خاطر باندې چې مخته موږ د شپې بارګیري یا بیرون وتل دا شی نشو کولی ځکه امنیت ډاډه نه و. اوس هغه مشکلات موږ ټول حل شوي دي، هغې کې مشکل نه لرو، هغې باندې خوشحال یو. خو موږ آزاد بازار غواړو، آزاد تجارت غواړو او نه غواړو چې یو کار ګریوګان شي، یو څوک حلقوي کړی لاس ته وغورځېږي، شخصي خلکو لاس ته وغورځېږي، ځکه د آزاد بازار دی ډېر خلک دې کې مصروفه دي. تقریبا 12 کاله کېږي د مختلف ولایتونو راوړو کابل ته، د کابل نه بیا انتقالات کوو نور لکه پاکستان شه. د بغلان ولایت راځي، سرپل بلخاب راځي او د سمنگان د ریسوب نه راځي کابل ته. د کابل نه بیا انتقالات پاکستان وتلیږو. د امنیت په حساب باندې شکر الحمدلله 100% راضي یاستو، هیڅ مشکل نشته دی. دغه ځوان وایي چې 200 کسانو ته یې په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. همدارنګه وایي چې اوس مهال په هیواد کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. 200 نفره یا شاوخوا زیات کم یوازې د موږ د مزار دفتر او د کابل دفتر شاوخوا کسان موږ سره کار کوي. الحمدلله شکر ډېر ښه اوس موجوده حالت امنیت په حساب باندې او د خپل هیواد کار کوو دننه، نو شکر الحمدلله ریاضي یاستو. د هیواد په کچه په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې روانې دي چې د افغانۍ ارزښت هم ورسره لوړ شوی دی، خو هم هیوادوال غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول او ټیټولو ته هم پاملرنه وشي.